کوشش دا کو الله ناراض نه کړي. الله سبحانه وتعالی که چا ناراضه کړي ډېره لویه بدبختي به بیا د دې سړي په نصیب شي. هغه درته بیانوم. همیشه کوشش باید دا وکړي که په معاملاتو کې، که په معاشرت کې، که په کاروبار کې، او که په روزمره زندگی کې، که په عبادات باندې، چې څنګه خپل رب خوشحاله کولی سي خوشحاله کړه. رب مه ناراضه کوه. که دې الله ناراضه کړي ډېر سختې پایلې به بیا ووینې. الله په صداقت خوشحاله کېږي، صداقت کوه. الله په امانتداري خوشحاله کېږي، امانتداري کوه. الله سبحانه وتعالی په دې خوشحاله کېږي چې د الله د مخلوق سره احسان وکړي، تقوا وکړي، خوف الهي ستا په زړه کې. که خدای نه خسته الله در څخه ناراضه سو بیا به د ډېرو شیانو څخه محروم پاتې سي، د ډېرو شیانو څخه به محروم پاتې سي. الله چې کله ناراضه سي پر بنده رزق نه بدلوي. دا په دنیا کې موږ یو قانون دی چې کله موږ د یو مزدور سره ناراضه سو باره یې پسې واخلو، د ده ماهانه معاش تنخوا پر بند، یا د یو غریب سره موږ ناراضه سو چې کوم مخکې به ښه ورسره کولې هغه پر بند. ځکه زموږ ښه خوږه سره یې د دغه دپاره چې موږ د یو چا څخه بیا بدلاوه غواړو. الله دې موږ معاف کړي. موږ په دنیا کې دا قانون جوړ کړی دی کله چې موږ د یو چا څخه خفه سو ناراضه سو نو بیا پر هغه باندې خپل احسان او سلوک او ښه سلوک پر بند کړو. نه نه، الله داسې نه کوي. الله چې کله د چا څخه خفه سي ناراضه سي په هغه باندې رزق نه بدلوي. رزق الله خنزیر ته هم ورکوي، رزق الله خپل دشمن کافر ته هم ورکوي، رزق الله حیوان ته هم ورکوي. هغه منحوس مردارخور حیوان چې سباع البهایم ورته وایي هغه حیوانان ته هم الله پاک جل جلاله رزق ورکوي. دا الله سبحانه وتعالی د ناراضه کېدو اسباب سته. الله چې د چا څخه ناراضه سي اول توفیق د ده څخه د سجدې واخلي. الله اکبر. بیا د ده تندی د الله په وړاندې نه کښته کېږي. دا سړی بېدینه سي، دا سړی بې لمانځه سي، بیا دا سړی د مځکې پر سر یو منحوسه سړی وګرځي. دا ډېر غټ عذاب دی. هغه تندی چې الله پیدا کړی د عبادت لپاره، زندگی آمد برای بندگی، کومه زندگی چې الله د بندگی دپاره کړې ده، کله چې الله ناراضه سو د هغه بندگی توفیق الله ستاسې واخلي. دا ډېر لوی تاوان دی، دا ډېر لوی تاوان دی، دا غټ نقصان دی چې کله الله ناراضه سي الله سبحانه وتعالی اول د انسان څخه د سجدې توفیق واخلي. بیا دی د سجدې او د لمانځه توفیق نه لري او د لمونځ بیا کوي، بیا بیخي جماعت خو په میاشتو نسي کړلی، بیا ورسره د امام سره هم بغض واخلي، د علماو سره هم عناد واخلي، بیا راځي د اسلامي احکاماتو سره عناد واخلي، بیا غواړي چې د اسلام په احکاماتو کې لاسوهنه وکړي. اخر خدای نخسته په پای کې ځان چیش ته ورسوي. نو که الله ناراضه سو یوه علامه دا ده که چیرې ستا لمنځونه پر وخت نه وه یا لمونځ نه کول تا ته خوند درکوي یا لمونځ کول تا ته ګران و په دې پوه چې خدای نه خسته الله زما څه ناراضه دی، فورا به الله ته استغفار و توبه کوي. د الله خوشحاله کېدو طریقه هم دا ده چې کله په دې پوه شوې چې الله زما څه ناراضه دی فورا ولاړ شه، نفس مغلوبه که، شیطان مغلوبه که او لاړ شه اودس وکړه، الله سبحانه وتعالی ته پر عبادت باندې ودرېږه، په لمانځه باندې صلات حاجت وکړه، صلات توبه وکړه، الله پاک جل جلاله سې وغواړه چې الله زه تا خوشحاله کول غواړم، ته زما څه ناراضه سوی. او که چیرې تا ته قرآن تلاوت توفیق الله نه درکړی او تا ته د ژړا توفیق الله نه درکړي، زړه دې سخت سوی دی، پر هېڅ چې ژړا نه درځي، ته د دعا څخه محرومه سوی د الله څه نه غواړې. کله چې ته دعا کوې تا ته زور غواړي، تا ته ګرانه پرېوځي، څنګه زه د خپل رب څه وغواړم؟ په دې پوه شه چې الله ستاسې ناراضه دی. نو که د انسان څه د نیکو اعمالو توفیق الله واخلي په دې پوه شه چې الله پاک د دې څه ناراضه دی. د نیکو اعمالو توفیق څه مطلب؟ کله چې تا ته د نیکو اعمالو دایه په زړه کې پیدا سي بس یاره نه دې پرېږدي، لمونځ به وکړم یا سبا به وکړم، تلاوت به وکړم یا سبا به وکړم، خیرات به وکړم سبا به وکړم، دعا به وغواړم سبا به وکړم، د علماو مجلس به ولاړ شم یا بل ورځ به واس پلان به وکړم، د نیک کار توفیق الله تا ته نه درکړي. دا اسانه ده. که خدای نه خسته الله ستاسې ناراضه سوی و دغه علامې په تا کې پیدا سو فورا الله ته متوجه کېږه که د الله سبحانه وتعالی څخه خپل استغفار غواړه، د الله پاک جل جلاله څخه بخښنه وغواړه، الله ته وژاړه، الله ته اوښکې توی که قلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. الله غفار ذات، غفار معنا ډېر زیات بخښونکی. کله چې ته یو قدم د الله په وړاندې واخلې الله دوه درته حدیث
کله چې یو غز نږدې سي الله سبحانه وتعالى د خپل شان مطابق 2 غزه درته نږدې کیږي چې الله دومره مهربان دي نو ته ولې د خپل رب جل جلاله څخه یاغي او باغي ولې هغه ته نږدې کیږي ولې هغه ناراضه کوي امام بهقي رحمه الله یو روایت نقل کړي وايي موسی عليه السلام چې کلیم الله د الله جل جلاله سره راز خبرې یو وخت موسی عليه السلام الله سبحانه وتعالى ته عرض وکړي چې یا الله ستا د ناراضګۍ علامې څه شي دي چې ته د بندګانو سره ناراضه کومې علامې دي الله سبحانه وتعالى عرض وکړي چې اول علامه دا ده چې حکومت بیوقوف انسانان ته سپارم نا اهل انسانان ته سپارم بعقل انسانان ته سپارم نادار انسانان ته حکومت سپارم دا د الله د ناراضګۍ یو علامه ده دویم مال الله وايي بخیلانو ته ورکوم چې یو ور پې نه ځنې بېلېږي که مسکین ورسي په ډبرو وولي شکنځل ورته کوي لارې او دروازې ټولې پر بندې کړي دا هم د الله د ناراضګۍ یو علامه ده او دریم دا الله وايي بې وخته بارانونه کوم د هیڅ انسان به تم و امني د اخوا به سیلاب پر راسي دا ګرد کلی بېګس استغفر الله دا مشتصمین دا تاسو نه دل دی دا بې وخته بارانونه نه دي نو دا د الله د ناراضګۍ علامه او بیا موسی علیه السلام عرض وکړي چې یا الله ستا د راضا کېدو علامې څه دي ستا د خوشحاله کېدو علامې څه دي الله ورته حکومت به د عادلانو کسانو په لاس کې د دانا او عقلمند په لاس کې به حکومت دویم مال به د سخیانو په لاس کې هغه به شیندي د الله په لار کې او دغسې غریبان او مسکینان به آباد ساتي او دریم دا پر وخت باندې به بارانونه کېږي چې فصلو انسانانو ځمکو ټولو شان ته فایده رسوي نو لهذا خپل رب که چیرې ته پوه سې چې زما رب زما څخه خفه دی ناراضه دی فورا کوشش وکړه الله راضي کړه دا مه وایي چې زه څنګه راضي کړم زه شرمېږم یا الله پاک جل جلاله به بار بار ناراضه کړي اوس زه څنګه راضي کړم که په ورځ کې 80 وارې د الله نافرماني وکړي او که ماحقه 80 وارې توبه وباسې یو 80 وارې بیا هغه رقم ګناه نه څه وسي لا دې هم الله معافوي د الله دربار غټ دی تا خو د دنیا یو دربار دی چې چا څه بخښنه وغواړي هغه دې معاف کړي بیا کار وکړي بیا دې معاف کړي درې وارې وایي والله که دې معاف کړم ستا خو د هغه کار نه کړ الله دا رقم نه دی الله سبحانه وتعالى که په یوه ورځ کې 80 وارې ستا څه ګناه وسي 80 وارې توبه وباسې الله دې معافوي نو خپل رب خوشحاله وساتي خپل رب په اعمالو باندې خوشحاله کېږي په عبادات خوشحاله کېږي په ذکر او اذکار په استغفار په تلاوت په ښېګڼو او احسان او سلوک باندې خوشحاله کېږي